قدرمنو موږ دا ولیدل چې بمونه وورېدل، موږ دا ولیدل چې کورونه وران شو، موږ دا ولیدل چې د افغانستان یعنی په هر کور داسې کور نشته چې هلته شهید نه وي شوی، مګر یو بله داسې ویجاړونکې برخه موږ درلوده چې هغې نه موږ آګاه نه وو، د موږ عام ولس ترې نه آګاه نه دی، او دغه برخه کې هم موږ هیڅ ملامته نه یو. دا هم عین هماغه یرغل دی لکه فزیکي یرغل، په موږ یرغل شوی دی، د موږ په موسمونو باندې یرغل شوی دی، د موږ د هېواد په بحر و بر باندې یرغل شوی دی، او موږ باید لکه څنګه چې د هغې یرغل مقابله وکړه دغسې باید د دې یرغل مقابله وکړو. څوک چې د موږ خاورې ته ضرر رسوي، څوک چې د موږ اوبو ته ضرر رسوي، انشاءالله موږ به په علمي لحاظ هغې ته ودرېږو او دفاع به یې کوو او نړۍ ته به خپل غږ رسوو چې د موږ مظلومیت ختم نه دی، موږ لا هم مظلوم یو، په موږ باندې تیری کېږي. مخکې تاسې د رئیس صاحب خبرې واورېدې چې په دوبۍ کې یو کانفرانس وشو د همدې موضوع په ارتباط و چې هغه صنعتي هېوادونه چې د دې موسمي بدلون سبب شوي دي، عاملین دي او لاس پکې لري، هغوی باید دغسې فقیرو هېوادونو ته د دې سببیت تاوان ورکړي، دغه د خپل عمل تاوان باید د هېوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغسې توجه افغانستان ته ونه شو. نو د دغې کانفرانس له لارې به یو هغه د څېړنې له شیوو او د رویو سره سره یوه ګټه دا وي چې موږ به نړۍ ته خپل غږ رسوو چې په دغه برخه کې په موږ باندې ظلم شوی دی او باید د عدالت په سترګو دې موضوع ته وکتل شي.